بسم الله الرحمن الرحیم. کم کسان چې به اولاد وي هغه دې دا پیغام ډېر په اور سره اوري. اکثر بیشتر ماته میسج راشي، سوالات کیږي د وظایف په حواله سره چې به اولاد نارینه هم په دغه حواله سره پریشان وي، زنانه هم پریشان وي چې ډېر ټیم وشو، سو کلونه وشو، لیکن اولاد نعمت چې کوم دي داغه نه محروم وي. دا سي عمل یا دا سي وظیفه چې الله رب عزت ربانی مهربان شي، الله رب عزت چې کوم دي دا نعمت راکي، دا رحمت چې کوم دي الله رب عزت ربانی وري. په دې حواله سره ان شاء الله تعالی نن تاسو مخه ته خبره کوم، عمل وظیفه من تاسو ته خېما، لیکن د هغه نه مخکې یو څو خبرې ضروري خبرې دي چې تاسو د دې خیال وساتئ. ان شاء الله تعالی د الله رب عزت دا کامل یقین دی، دا امید دی چې الله رب عزت ضرور به ضرور تاسو حصہ کوي. ضرور اکثر بیشتر داسې وشي چې کله په شروع کې واده وشي، ډېر کسان داسې وي چې هغه فل فور دا غواړي چې موږ الله رب عزت اولاد راکړي، او ډېر کسان داسې وي چې هغه دا غلطي کوي چې موږ ته زر اولاد نه پکار، د هغې لپاره هغه بیا مختلف دوايانې وغیرہ استعمالوي. یقیني طور پر په دې حوالې سره به دا غلطي چرې هم نه کوئ، یا به چرې هم تاسو چې په شروع کې کچري ماشوم په ګېډه شي. اکثر کسان داسې چې هغه ضایع دا یاد وساتئ چې کوم کسانو خپل ماشوم ضایع کړي اولنې ماشوم، نو بیا ډېر مشکل وي چې د داسې خلکو بیا څه وشي، اولاد وشي. سمجھ کې خبره راځي، هغه د الله حضرت د نعمت نه قدر وکړي. او ډېر کسان داسې چې هغه چې موږ ته په شروع کې چې کوم دی الله حضرت کوم دې نعمت راشي راکړي، لیکن د الله رب العزت چې کوم فیصلې وي هغه خپل په ټیم باندې نه مخکې وي، نو وروسته وي. نو په دغه حواله سره پریشانه کېدل نه دي پکار، نا امید کېدل نه دي پکار. د حضرت زکریا علیه السلام واقعا زمونږ تاسو مخې ته موجود ده. سورې مریم کې د دې لپاره الله حضرت ذکر کړل چې زما د بندگان د اولاد په حواله سره زمانہ نه مایوس کېږي، نه چې نه امید کېږي. حضرت زکریا علیه السلام د 80 کال عمر، لیکن په دغه ټیم کې هغه د الله حضرت څخه سوال کی دعا کی، په دغه ټیم کې هغه د الله حضرت نه امید شوی نه دي. سورې مریم په شروع کې الله حضرت دا ذکر کړل، کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. په دې صورت کې ذکر دی د الله حضرت رحمت چې کوم رحمت الله حضرت زکریا علیه السلام نو ورکړو، یعنی د اولاد په صورت کې دا ډیر غټ نعمت دی، ډیر غټ رحمت دی. اذ نادى ربه نداء خفيا، چې کله حضرت زکریا علیه السلام په پټه باندې خپل رب ته ندا وکړه چې یا الله، اذ نادى ربه نداء خفيا په پټه باندې ولي. په دې باندې بیا علماء چې کوم مختلف اقوال ذکر کړي. یو قول دا ذکر کړل چې حضرت په پټه باندې په خفیه طریقې سره الله حضرت دا دعا ولي وکړه چې خلک یې وانه وري. یو قول دا ذکر کړل چې خلک داسې چې خلک ما پورې بیا ټوکې ټکالې شروع نه کی چې حضرت زکریا ته وګوره 80 کال عمر دې بوډا دې په دې ټیم کې هم د الله حضرت چې کوم اولاد غواړي. نو الله حضرت دا ذکر وکړو په قرآن کې، اذ نادى ربه نداء خفيا. یقیني طور پر پروردگار عالم چې کوم دی هغه ضرور حال پیژني. سمجھ کې خبر راځي. نو زمونږ تاسو بزړه کې چې څه دی هغه الله رب عزت مخې ته دا درد، دا غم، دا درد، دا فکر، دا سوچ، دا د الله رب عزت مخې ته دی. نو په دې حواله سره پریشان کېږي. نو دغه چې کوم ذکر دی په قرآن مجید کې دا موجود دی، اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. اے زما رب، زما ډوډۍ کمزوري شو، زما د سر وخت سپین شو، تر اوسه پورې ما ستانه کوم دعا ورته الا غته قبول کړل. زستانه څه دعا کوم؟ واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقر فهب لي من لدنك وليا. یا الله زما خزه چې کوم دا هغه بانج ده، او یقیني طور پر زدا غواړم چې زمانہ بعد زما ولی زما وارث. اکثر کسان دا سوي کنه چې بھائی دا دعا کول چې بھائی الله رب العزت ماته وارث راکړي. بعض کسان دا چې دا دعا صحیح نه ده، دا سی دعا وختو دا د نبیانو نه ثابت ده. حضرت ولی وارث بلکې نرینه اولاد وختو دا د حضرت زکریا علیه السلام سنت ده. حضرت زکریا علیه السلام غواړي چې الله مال ولی وارث راکړي. او یقیني طور پر په دغه ټیم کې چې الله رب العزت بیا د خوشخبری ورکړي، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا موږ تعالی د یو ځوان زیر درکو، تا د خوشخبری درکو چې نوم به یحیی وي. او په دغه ټیم کې بیا حضرت زکریا علیه السلام حیران شو چې یا الله په دې عمر کې ته مال اولاد راکړي. نو الله حضرت فرمایي چې جی ها، په دغه حالت کې یعنی په دغه بډاپا کې وزت تعالی داد ځکه چې تما اول ځل پیدا کړو، اسراف وجود نو هغه ګرانو غدا ګران. نو بهرحال الله حضرت سهم ګران دي. بیا په دغه عمر کې الله رب عزت حضرت زکریا علیه السلام ته حضرت یحیی علیه السلام بشان یو خیسته ځوان، بلکې بیا مخې ته الله رب عزت هغه نبی جوړ کو.
هغه د الله رب العزت نصیب کو. نو د دینه دا معلومیږي چې حضرت زکریا علیه السلام با اتیا کاله د الله رب العزت دعاګانې غوښتي لیکن قبول په کوم ټیم کې الله رب العزت په اخري عمر. نو د دینه دا معلومیږي چې د الله رب العزت نه بچري هم نه امید دي، باز کسان نه امید شي. نو دا چې پیغام دی، دا چې واقعیا ده، دا الله رب قرآن مجید کې زګ ذکر کړل چې زما بندگان زمانہ په دې حواله سره نه امید نشي، مایوس نشي. بهرحال د دین علاوه یو څو خبرې دي چې هغه دغه به تاسو خیال ساتئ. اول خدا چې د الله رب العزت غواړي، الله رب العزت چې دعا غواړي او د دعا غوښتو سره سره چې تاسو وسه کوئ اسباب هم اختیاروئ. اسباب شرط دي، دا سینه چې وسړی ناشته په ځای باندې سکار باندې کې الله په ما باندې چې د پیسو بارانو کې دا سینه کېږي. د الله رب العزت قانون دی چې اول با اسباب اختیاري دا غینه بعد الله رب العزت حالت بدلي. او دا غینه لپاره اول سګول چې تاسو اولاد نه کیږي. نو په دغه حواله سره د زنانه مسله هم کې دي شي، د زنانه د بچی دانه کې زخم کې دي شي، جراثیم وغیرہ کې دي شي، ګینه کمی کې دي شي، تایرايډ کې مسله کې دي شي، مختلف مسائل دغه حواله سره چې لیډي ډاکټر وي، زنانه ډاکټر وي، هغه په دغه حواله سره دغه چې ټیسټونه وي هغه دیو کې او نارینه چې کوم دی هغه په دغه حواله سره خپل ټیسټو کې ځکه چې اکثر مسله نن سبا کې راځي د نارینه راځي، د نارینه په منی کې چې کوم دی هغه خاص قسم نه جرثومه وي، هغه په کې وي یا وی لیکن مړ وي. او د هغه لپاره بیا مختلف ټیبلټ دوايانې دغه علاج موجود دي. او د هغه علاج تاسو کې ان شاء الله تعالی الله رب عزت تاسو ته د دعا او سره سره چې کوم تاسو اسباب اختیار کړئ نو الله رب عزت ضرور تاسو ته نارینه اولاد نصیب کړي. او د دین علاوه په قران مجید کې الله رب العزت د زکریا علیه السلام دا دعا ذکر کړل. دغه حواله سره هم تاسو ته خیمه چې دا عمل تاسو کوئ. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. دا دو دعاګانې چې کوم دي دا تاسو په کثرت سره غواړئ. او د دین علاوه د الله رب عزت چې کوم دي په کثرت سره استغفار کوئ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تاسو څنګه وایي استغفار کوئ، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. نو الله رب عزت څه فرمایي چې کوم انسان کوم کسان استغفار کوي نو زه بس کوم فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا. تاسو ګناونه بواکو ويمددكم باموال، تاسو مال کې اضافه کوم وبنينا او تاسو په زامنو کې به اضافه کوم. نو نرینه اولاد لپاره او بالخصوص د عام اولاد لپاره هم تاسو په کثرت استغفار کوئ. نو الله دې څه فرمایي چې په مال او دولت کې هم اضافه کوم، ګناونه هم معاف کوم. الله دې څه فرمایي چې اولاد هم در کوم بالخصوص نرینه اولاد. نو استغفار دا یو پاورفل وظیفه ده، د دې ډیرو نور هم فضایل دي. بهرحال د دین علاوه په قران مجید کې د همستری په حواله سره یو طریقه موجود ده، داغي اهتمام تاسو کوئ ځکه چې باغی کې باقاعده د حمل ذکر دی. کچری تاسو همستری کې قرآن کوي نو اول خو ظاهره خبره ده چې دعا دغه وایي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دغه دعا چې کوم دی ضرور وایي. او د هغه نه بعد بیا تاسو همستری کې نو الله رب عزت کچری دغه نطفینا ماشوم پیدا شو نو دغه بر شیطان د شر نه محفوظ وي. او همستری چې کوم طریقه په قران مجید کې الله رب عزت خولې ده هغه دغه موجود ده. فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به. چې کله خاون راولګي خپل خزه چې کوم ده هغه راون غخته یعنی خزه پس هغه نه رنګاړي چې خزه دلاندې او نارینه پیله پاس چې کوم عام طریقه ده. نو حملت حملا خفيفا فمرت به. نو دا غي سره یو هلکا حمل چې کوم دی هغه تهراو شو د زنانه په خېټه کې. نو کچري هميسري په ټیم کې تاسو دغه طریقې اختیاروي نو قران مجید د دې آیت نه ثابت کیږي چې د دې په ذریعہ باندې چې کوم حمل دغه تهراوي. نو بهرحال تاسو دې سو اعمال چې کوم پابندي کوي. اول دا چې خپل ټیسټ او خپل د کور والا ټیسټ د دین علاوه چې کوم دی نا امید کېدنه دي د الله رب العزت برپور طریقې سره چې کوم دی غوښتنه ده. او درکه د صلات الحاجت په نیت باندې تاسو کوی د الله رب العزت غواړي. او دغه شانتي د قران مجید چې دا آیت رب هب لي من لدنك ذريه طيبه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. دا دعا چې تاسو غوښته شي او د دین علاوه په کثرت سره تاسو استغفار کوئ ان شاء الله تعالی د الله رب العزت دا قوي امید چې الله رب العزت تاسو ته ضرور چې د اولاد چې نعمت هغه بدل کړي. الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت څومره د اولاد نارینه زنانه دي الله رب العزت ټول ته چې د اولاد نصیب کړي. او چې چا نارینه اولاد نوي الله رب العزت ټول ته نارینه اولاد نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.